متاسفانه بعضې والدین خپل بچیان وهي او پر ځای د دې چې ښه ناز ورکړي، محبت ورکړي، همدغه وړکینوالي کوچنیوالي نه یې ښه لوی کړي، ښه تربیه وکړي، زده کړې پرې وکړي، مینه محبت ورکړي او هغه کوم حقوق چې یو کوچنی په خپل والدین او مور و پلار باندې لري هغه ورکړي، هغه نه ورکوي. متاسفانه اولاد وهي، اولاد ته په قهر چې ووړه، قهر دې کنټرول کړه. اولاد ناس ته ضرورت لري، اولاد مینه محبت ته ضرورت لري، اولاد ښې تربیې ته ضرورت لري، اولاد ته امن زده کړې ته ضرورت لري. نو هیله دا ده چې دغه عمل نه لاس واخلو. یا خو دا زموږ خپله کلتور او فرهنګ او ټولنې ته بد معرفي نه کړو، بل دغه عمل نه څوک ستا همسایه یا خیش قام یا څوک دولت ته شکایت وکړي ستا د اولاد وهلو باندې، اولاد یې درنه بیایي، کوچنیان یې درنه بیایي او تا بندي کوي. نو هیله دا ده چې د اولاد لکه هغه متل د پښتو کې چې لمده لښته چې هر خوا تاویږي تاویږي، نو اولاد هم همدا رقم ده. د کوچنیوال نه ناز محبت مینه محبت ته ضرورت لري او له کوچنیوال نه څخه موږ ډېر په تربیه باندې لوی کړو او ښه مینه محبت ورکړو تر څو وکولی شو موږ په آینده کې ښه ثمره ووینو. اولاد له وهلو ډډه وکړئ، اولاد وهل کوچني وهل دلته ډېر غټ جرم ده، سبا نه چې خدای نخواسته خپل په جیل کې پروت او ماشومان به دننه ووي. کور ودان. سلام علیکم.